درې مهم اصطلاحات زده کوو د الماني ژبې دوستانو. موږ اکثره پښتو کې هم وایي څه خبرې دي، څه روان دي، او په انګلیسي کې موږ اکثره وایي واتس اپ. نو دغه جمله په الماني ژبه هم شته ده. دغه اصطلاح موږ په الماني ژبه داسې وایو واس ګیبتس. واس ګیبتس یعنی څه روان دي، څه حالات دي. او موږ بیا دوستانو پښتو کې وایي څه خاص نشته ده، داسې خاص څه نشته ده. دغه جمله یا اصطلاح په الماني ژبه داسې وایو nichts besonderes. nichts besonderes یعنی خاص څه نشته ده. او بله جمله هم زده کوو د ماښام ډوډۍ لپاره څه شی دي یا څه پخ کړي دي، څه تیار دي. دغه جمله په الماني ژبه داسې وایو was gibt zum Abendessen. was gibt zum Abendessen. د مثال په توګه زه وایم په جواب کې د ماښام ډوډۍ لپاره وریجې دي. د ماښام ډوډۍ لپاره وریجې دي. دغه جمله په الماني ژبه داسې وایم zum Abendessen gibt es Reis. zum Abendessen gibt es Reis یعنی د ماښام لپاره وریجې دي. زده کړئ مهمې اصطلاحات دي او جملې دي، کولی شئ زده کړئ.